د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لوري 250 راستنه شوي او داخلي بېځایه شوو کورنیو سره د سولر بټرۍ او پکیو مرسته ترسره شوه. د لغمان ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس شاکر الله شاکر پر وینا چې د یونسیار ادارې په مالي همکارۍ د دې ولایت په 8 داخلي او 4 راستنه شوو کورنیو باندې سولر او بټرۍ وویشلې. هغه زیاته کړه چې په دې مرسته شوي توکو کې هرې کورنۍ ته یو دانه سولر تخته، یوه بټرۍ، پکۍ او 11 قلمه لازم توکي شامل وو چې د هرې کورنۍ د توکو قیمت 12,000 افغانۍ کېږي. لکه تاسو چې معلومه ده چې د کډوالو چارو ریاست د بین المللي ادارو په همکارۍ باندې همیشه خپل راستنیدونکو او داخلي بېځایه شوو ته په مختلف بخشونو کې خدمات عرضه کوي. د دې جملې څخه نن تاسو چې ګورئ موږ تقریبا 4 راستنیدونکو کورنۍ او 8 داخلي بېځایه شوو کورنۍ سره د یونسیار په مالي لګښت باندې دغه سولر سیستم دی چې دی کې هم یو سولر دی، بټرۍ ده، پکې دي د روښانه کولو یا د رڼا دپاره ګروپونه دي او هغه سامان آلات چې د یو کوټې د روښانه کولو لپاره لینونه دي. تقریبا 12 کلمه جنس دوی ته ورکوو. په ضمن کې چون دا کورنۍ د لرې ساحې نه راغلي دي نو دوی ته د کرایې دپاره هم $10 معادل 250 افغانۍ هم نغدي هم ورکول کېږي. د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په خپلو خبرو کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ادارې او د یونسیار له راغلو استازو مننه وکړه چې تل یې د ولسونو سره په هر حال کې مرسته ترسره کړې ده. هغه ویل چې دوی به هڅه وکړي له نورو راستنه شویو کورنیو سره هم ورته مرستې ترسره کړي. ښاغلي ننګ زیاته کړه چې ټولو ادارو ته یې دنده سپارلې تر څو داخلي بېځایه شویو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو اسانتیاوې برابرې کړي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ادارې د معلوماتو له مخې دوی سروې پیل کړي تر څو په دې ولایت کې له ټولو راستنه شویو کورنیو او اړمنو سره د بېلابېلو توکو او نقدي مرستې ترسره کړي.